قطر ته د افغان کارګرانو د استولو لپاره هڅې د کار له نشتوالي د روزمز کارګرانو د شکایتونو له زیاتوالي سره هممهاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې قطر ته د افغان کارګرو د استولو لپاره لومړنۍ هوکړه شوې ده. د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي هڅې روانې دي چې وړاندیز شوې مسودې له وروستي تایید څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي هوکړه لاسلیک شي. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې یو لومړنی تفاهم ترلاسه شوی او هڅه دا ده چې د دغې هوکړې پر هغې مسودې چې کار شوی د هغې له تایید وروسته یو کلي او وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. په هیواد کې د بیکارۍ کچې ټیټولو په موخه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر ډیره هڅه دا ده چې په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته د کار فرصت برابر کړي. د دې ترڅنګ بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه د قطر هیواد ته افغان کارګرو لپاره په قانوني توګه د اعزام زمینه مساعده کړي چې خوشبختانه په دې برخه کې د دواړو لورو ترمنځ ځینې مجالس او موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي. یو ابتدایي تفاهم ترلاسه شوی ده او هڅه دا ده چې د دغې هوکړه لیک هغه مسوده باندې چې کار شوی ده د هغې له تاییدۍ څخه وروسته یو کلي او نهایي تفاهم ته ورسیږو چې د هغه پر مټ باندې به په راتلونکي کې په قانوني توګه په قطر هیواد کې افغان کارګرانو ته د کار زمینه مساعده شي. همدارنګه په تیر کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 114,000 څخه زیاتو هیوادوالو او بهرنۍ وګړو ته د کار جوازونه ویشلي. دا په دې معنی چې یاد کسان په امارتي ادارو خصوصي سکتور کې په رسمي دندو باندې ګمارل شوي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په تیرو 40 کلونو کې افغان کارګرو ته داسې فرصت نه و برابر شوی. دا به هغو مسلکي ځوانانو ته زیری وي چې اوس مهال له بیکارۍ سره مخ دي او دوی به وکولی شي په پرمختللو هیوادونو کې نوي څه زده کړي. نو دا یو ډیر ښه فرصت ده. اوس که تاسې وګورئ عربي هیوادونو کې ډیره ترقي روانه ده او په افغانستان کې خلک له بیکارۍ نه ډیر سر ټکوي. نو د دغه باب پرانیستل دغه نور هم دې ته لاره هواریږي چې موږ نور افغاني ځوانان مسلکي افغانان چې زده کړې کړي دي په کاروبار پوهیږي په تخصصي زده کړې کړي دي نو هغه ته یو لاره پرانیستل کیږي او هغه کولی شي هغلته کار وکړي او د ځان لپاره د اولاد لپاره یو نفقه راوړي. نو د دغه لړۍ شروع کېدل دا 2-3 اړخه لري. حکومت باید مسلکي غیر مسلکي هغه افغانان هغه ځوانان چې له هغه ځایونو د کارګرۍ په شکل باندې یو څه زده کړه وکړي یو څه فکر راوړي او په آینده کې په افغانستان کې استفاده ترې وشي. یو شمېر نور په دې باور دي چې په قانوني توګه د کارګرو لیږل به د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د افغانستان اقتصاد هم پیاوړی کړي. قانوني نور هیوادونو ته ولېږل شي هلته د قانوني کار وکړي د کار اسناد ولري نو دا به د دې دپاره او د دې د کورنۍ دپاره او د افغانستان د اقتصاد دپاره ډېر ګټور تمامېږي. زموږ ستاسې اکثره ځوانان په قاچاقي لارو باندې خارج ملکونو ته ځي غواړي هلته کار وکړي اما دوی یا هلته رسیږي نه او یا هم که ورسیږي دوی نشي کولی چې په مسلکي بخشونو کې چې دوی په هغې کې زده کړې کړي دي کار وکړي. یعنې یو مسلکي کس د لیبر په حیث کار کوي هغه هم پټ کار کوي حتی بعضو ته خپل امتیاز نه ورکول کیږي. دوی دا حق نه لري چې خپل آواز اوچت کړي ځکه که چیرې د پولیسو ته مراجعه وکړي نو دوی د دې نه ډارېږي چې پولیس یې ونه نیسي ځکه دوی قانوني اسناد نه لري. نو دا ډېر یو ښه برنامه ده چې د افغانستان وګړي د بیکارۍ څخه هم ووځي او د افغانستان په اقتصاد کې یو مثبت بدلون هم راشي. ورته مهال کابل کې ډیری کارګران د کاري فرصتونو او بسندوی عاید نشتوالي په خپل ژوند کې یو تر ټولو ستره ننګونه ګڼي. په تیرو 3 کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څو ځله نورو هیوادونو ته په تیره بیا متحده عربي امارات ته د کارګرانو د لیږلو لپاره د هڅو خبر ورکړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 114,000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړل شوي. د وزارت د معلوماتو له مخې دا هغه کسان دي چې په دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې جذب شوي.